بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ په نوي سرانانو افغان کډوالو په بنغالي کې د کورونا کمپاین یا د واکسین کمپاین شروع شو چې دا کمپاین برخوال به د 12 کالو څخه نیولې بیا زیاتر هر څو چې مقصد تر 100 کالو پورې کوم خلک یا نارینه یا زنانه وي هغو ته به واکسین ورکول کیږي. نو دغه په دې زموږ په پنډغالي کې لس ټیمان کار کوي. نو زموږ د کلي د ټولو شریفو خلکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې په کورونا واکسین جدي وګڼي او دا واکسین خپلو بچیانو خپلو ځانو ته ولګوي، ځکه صحت چې دی هغه مهم دی. نن سبا د میډیا د لارې څخه دا خبره هم شریږي یا خپرول کیږي چې مقصد د کورونا بله څپه هم را روانه ده. نو بیا هم زه د ټولو د کیمپ د اوسیدونکو څخه په ډیر درنښت هیله کوم چې د کورونا په دې کمپاین کې چې کوم د کورونا د کمپاین ټیمان ستاسو در کورونی پورې یا ستاسو در کورو پورې درځي د هغو ښه خدمت وکړي او د هغو سره همکاره واوسیږي او خپلو اولادو او خپلو ځانو ته د کورونا ستنې ولګوي. مننه.